په خوست ولایت کې د پاکستانیانو د بریدونو په غبرګون کې طالبانو د پاکستان هیواد سفیر منصور احمد خان اظهار کړی. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفیر منصور احمد خان اظهار کړی. د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه اپریل په 14مه ویلي چې امیر خان متقي او د دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخون په دغه ناسته کې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني پوځ وروستي بریدونه غندلي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د امیر خان متقي له قوله ویل شوي چې د خوست او کونړ په شمول د ټول نظامي تخطیو مخنیوی دې وشي او د دغه ډول پیښو د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلي کوي چې له همدې ترینګلي حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضې کړۍ سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان لوري د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک وسپارل شوی دی ترڅو خپلو مشرانو ته یې ورسوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.